عبدالهادي ارغندیوال ولې له دندې لرې شو؟ ارغندیوال څه وایي او کوم حقیقتونه یې ښکاره کړل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې د افغانستان مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې لرې کړ. د نوموړي د لرې کېدو لامل د عوایدو ټولولو کموالی په وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو په اړه له ټاکل شوي پلاوي سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او ښې حکومتولۍ ته نه ژمنتیا ښوول شوې وه. خو تېره ورځ عبدالهادي ارغندیوال په یو خبري کنفرانس کې تر ډېرې د لرې کېدو پړه د حکومت دننه پر ځینو هغو کړیو ور واچوله چې د ده په وینا له اصلاحاتو ډارېږي. ښاغلي ارغندیوال په دې هکله ډېر جزیات نه دي څرګند کړي چې ځانګړې کړۍ څوک یادوي، خو خلک ګمان کوي چې هدف یې فضلي او ملګري دي. ده وویل له پیله یې ولسمشر غني سره د ګډ کار ټینګار پر شرایطو و چې له مخې به په چارو او کاري صلاحیتونو کې لاسوهنه نه کیږي. خو هغه ادعا وکړه چې د دندې له پیل سره سم د ځانګړو کړیو له لاسوهنې سره مخ شو. ارغندیوال له دندې د ګوښه کېدو هغه دلایل چې د ارګ له لوري ویل شوي رد کړل. ارغندیوال وایي د عوایدو راټولولو په برخه کې ټاکل شوي موخې ترلاسه کړې. نوموړی وایي د وزارت په موده کې هیڅ ناقانونه مقررۍ نه ده شوې. ښاغلي ارغندیوال ادعا وکړه چې د ده پر وړاندې مخالفتونه د ځینو قراردادونو له افشا کېدو وروسته ډېر شول چې په وینا یې په ځانګړې توګه د 18 ډوله غوښې او تیلو اخیستو له بې ځایه قراردادونو افشا کېدو وروسته راسره مخالفتونه ډېر شول. ارغندیوال دغه راز د تدارکاتو کمیسیون کې خپل غړیتوب ته په اشارې سره وویل د ګوښه کېدو یو احتمالي دلیل ښایي هم دا وي. نوموړی زیاتوي 10 ورځې مخکې د تدارکاتو کمیسیون په یوه غونډه کې چې د ولسمشر له لوري ختمه اعلان شوه د چارو په اداره کې د 18 ډوله غوښې پیرېدلو او په داسې حال کې چې د تیلو 1 لیټر بیه په بازار کې 34 افغانۍ وه، د 140 افغانیو په بدل کې د 1 لیټر تیلو پر پیرېدلو اعتراض وکړ چې په ظاهره د همدې اعتراضونو له کبله ولسمشر هم دغه قراردادونه رد کړل. بل لور ته د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې چې دغه تور پرې لګېدلی د 18 ډوله غوښې اخیستل رد کړي. په هر حال د ارغندیوال په لرې کېدو خلک خواشیني دي او وایي د کار سړی و. په هر حال تاسو د ارغندیوال د لرې کېدو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.